سلامونه او نیکې هیلې ګرانو دوستانو په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. بیا هم زه مسلم وردګ یم. غواړم چې تاسو ته د الماني ژبې د شټوډیو ډي لړۍ کتابونو له جملې څخه د دوه سطحې د کتاب شپږم فصل تاسو ته وړاندې کړم. په شپږم فصل کې موږ تاسو عمومي عنوان لرو چې عمومي عنوان دی په باره کې د ausgehen یعنی بیرون ته وتل یا بیرون ته تګ یا بیرون ته وتل، یعنی د ساعت تېرۍ دپاره یا د وخت تېرولو یا پاسولو دپاره بیرون ته وتل یا ausgehen. دلته دی donnerstags لومړی نقطه ده، په دې کې وایي چې donnerstag ausgehtag یعنی د پنجشنبې ورځ د بیرون وتلو ورځ. ښه، راځو دلته دا اصلا د هوغن یا listening برخې مربوط کیږي چې یو دېرشمه آډیو کې تاسو کولی شئ چې دا ټول د دې په باره کې واورئ. راځو دلته متن ته چې په دې کې دوی څه غوښتي دي او څه وایي. لومړی دی وایي چې ausgehen یعنی بیرون ته وتل یا بیرون ته تګ. wohin gehen die Leute وایي چیرته ځي خلک. wohin چیرته gehen die Leute چیرته ځي خلک پوښتنه کوي. دلته په لومړۍ برخه کې وایي چې په برخه کې وایي چې was hören Sie وایي تاسو څه اورئ، یعنی دا اصلا دا د هوغن برخه ده. په هوغن برخه کې تاسو یو دېرشمه آډیو چې کله پلی کوئ نو به دا واورئ. په دې کې وایي چې was hören Sie تاسو څه اورئ. wo ist das او دا چیرته دی. په ب برخه کې وایي چې sehen Sie die Bilder an und lesen Sie die Texte وایي sehen Sie وګورئ دغه تصویرونو ته. دلته تصویرونه دي، دا تصویر دی، دا دی، دا دی او دا دی. دې تصویرونو ته وایي وګورئ und lesen Sie die Texte او دغه متنونه چې دلته دي دا ولولئ. welche Worte in den Texten passen zu welchen Bildern وایي کوم کلمات in den Texten په متنونو کې passen zu welchen Bildern وایي کوم کلمات په متنونو کې د کومو تصویرونو سره سر خوري. ښه، راځو اوس دلته لومړی متن وایي. لومړی متن دی په باره کې ده Miriam Bote Kassel یعنی Miriam Bote دغه ښځه ده د کاسل څخه. کاسل په هیسن ایالت کې یو ځای دی. دلته وایي چې einmal im Monat gehe ich donnerstags ins Theater وایي یو وار په میاشت کې زه ځم د پنجشنبې په ورځو باندې یو وار زه ځم په میاشت کې ins Theater تیاتر ته. weil ich ein Abonnement habe وایي ځکه چې زه د ګډون کارت لرم. Abonnement اصلا انګلیسي کې subscription ته وایي. نو یعنی دا چې زه په تیاتر کې د ګډون کولو اجازه یا کارت لرم. نو په دې خاطر باندې په میاشت کې یو وار د پنجشنبې په ورځ باندې زه تیاتر ته ځم. اوس دی دلته بیا وایي چې an deren Donnerstag Abenden treffe ich mich in der Stadt mit einer Kollegin وایي په د نورو پنجشنبو په ورځو د نورو پنجشنبې Abenden په ماښامونو باندې د یو پنجشنبې په ماښام باندې ځي تیاتر ته او د نورو درې پنجشنبو په ماښامونو باندې treffe ich mich in der Stadt وایي زه په ښار کې ملاقات کوم یا لیدنه کوم mit einer Kollegin زما د یوې همکارې سره. mit ihr gehe ich dann zu einer Afterwork Party وایي د هغې سره زه ځم zu einer Afterwork Party. Afterwork Party د یوې پارټۍ نوم دی. وایي زه د هغې سره ځم د Afterwork Party ته. okay. Das ist eine Party وایي دا یو پارټي ده die gleich nach der Arbeit 18 Uhr beginnt وایي چې سمدستي gleich یعنی سمدستي nach der Arbeit وروسته د کار څخه په 18 Uhr beginnt په 18 بجو یعنی مطلب د 6 بجو د مازدیګر څخه دی په 6 بجو باندې شروع کیږي دا پارټي ښیي. wir trinken etwas وایي موږ یو څه څښو. tanzen tanz کوو oder unterhalten uns او یا هم خپل تفریح کوو. unterhalten یعنی خپل ځان ته تفریح ورکوو. unterhalten تفریح ته وایي. Afterwork Partys dauern nicht so lange
Weil der Afterwork-Party پارټیانې چې دي dauern nicht so lange وایي دا ډېر زیات وخت نه نیسي یعنې ډېره طولاني نه وي. 22 Uhr bin ich zu Hause یعنې په 22 بجو باندې چې یعنې 10 بجې د ماخستن کېږي په دې باندې bin ich zu Hause وایي زه په کور کې وم. Ich muss ja am nächsten Tag arbeiten وایي ځکه چې زه په راتلونکې ورځ یا سهار ته مطلب دی باید په کار کې اوسم یا باید کار ته لاړ شم. ښه اوس راځو دلته مختلف کارتونه دي. یو دا کارت دی د سینماکس چې دلته کړی یعنې د سینما کارت دی، بل دا ابونمنټ کارت دی. اوس دلته په دې ځای کې موږ تاسو ویل چې دغه میریام بوټه چې وایي دا زه یو ابونمنټ دا وایي چې زه یو ابونمنټ لرم د تیاتر نو دا ابونمنټ دی او دا د سینما ټیکټ دی او دې خواته بیا کوخن بکې یام دا راځو چې د کوم بل یو مربوط کېږي د کوم بل متن مربوط کېږي. ښه بل موږ تاسو لرو دلته یو بل تصویر او متن دی په دې کې لیکلي دي چې Frank Stucki und Claudia May Zurich. Frank Stucki د دغه سړي نوم دی und Claudia May او Claudia May د دې ښځې نوم دی. Zurich د یو ځای نوم دی. Donnerstags oder Freitags gehen wir oft ins Kino وایي په د پنجشنبې په ورځو باندې او همدارنګه د جمعې په ورځو باندې gehen wir oft ins Kino وایي اکثره وخت موږ ځو سینما ته und danach noch zum Italiener eine Pizza essen او وروسته د هغې څخه ځو zum Italiener د یو کوچني رستورانت نوم دی. eine Pizza essen وایي هلته ځو موږ یوه پیزا خورو. Manchmal gibt es auch ein Jazzkonzert وایي اکثره وختونه هلته یو د یاز یعنې جاز چې موږ تاسو په هغې کې ورته وایي جاز یو ډول دی موزیک دی وایي د دغه ډول د موزیک کانسرت هم اکثره وختونه هلته په موډز یو ځای نوم دی وایي په موډز کې د کانسرت هم وي. اوس دلته بیا دلته راځو dann gehen wir lieber dahin und treffen uns noch mit Freunden وایي موږ ځو هلته und treffen uns noch mit Freunden وایي بیا هم هلته ملاقات کوو یا لیدنه کوو د خپلو دوستانو یا ملګرو سره. die auch Jazzfans sind وایي هغوی هم چې د دغه جاز یا یاز ډول د موزیک څه دي مینوال دي. mit ihnen macht das Konzert noch mehr Spaß وایي د دوی سره د کانسرت نور هم خوند کوي یا نور هم په حساب باندې رنګین وي. ښه راځو بلې صفحې ته چې 80مه صفحه ده په دې کې بیا هم تصویرونه دي او یو متن شته د تصویر سره. په دې متن کې وایي چې ګیورګ ویستمان په انګلیسي ژبه کې ته موږ تاسو جورج ویلی شو ده خو الماني ژبه کې دې ته ګیورګ دا ویل کېږي. ګیورګ ویستمان چې د بوخوم دی یا د بوخوم څخه دی وایي چې Donnerstag ist Stammtischtag یعنې د جمعې د پنجشنبې ورځ چې ده دا د کورنۍ ورځ ده یا د فامیلي ورځ ده. 19 Uhr gehe ich in die Klause وایي په 19 Uhr باندې یعنې په 7 بجې د مازدیګر باندې gehe ich in die Klause und treffe mich mit alten Freunden und Kollegen وایي په 7 بجو باندې زه ځم in die Klause یو ځای وي د اوسېدلو د ځای څخه یا د کومه ساحه کې چې خلک اوسېږي کورونه یې د هغې څخه وتلی یو ځای وي چې هلته پکې هغه خلک چې تنها وي هغه هلته ځي یو بل سره لیدنه کوي خپل وخت تېروي. دلته وایي چې 19 Uhr gehe ich in die Klause په 7 بجو باندې یا په 19 بجو باندې وایي ځم کلاوزه ته und treffe mich mit alten Freunden او زه د خپلو alten پخوانیو ملګرو سره څه کومه لیده کومه und Kollegen پخوانیو ملګرو او همدارنګه Kollegen او همکارانو سره لیدنه کوم. wir spielen Karten وایي موږ هلته قطعې کوو
اکثره خلک پرې ورته وایي، څوک قطعې ورته وایي. دغه ښه. meistens skat او اکثره وختونه وایي موږ سکات کوو. سکات یو بازي ده. Dabei trinken wir ein Bierchen oder zwei und unterhalten uns über die Leute. وایي هلته مو trinken to ein Bierchen یو کوچنی بیر شراب چې دي یعنی هغه شراب څښو او یو یا دوه دانې کوچنی ګیلاس und unterhalten uns او موږ خپل ځانونه څه کوو خپل ځانو ته تفریح ورکوو über die Leute د خلکو سره die wir kennen یعنی د هغو خلکو سره مو تفریح کوو چې هغوی څه دي die wir kennen چې موږ ورسره پیژنو oder über Politik und was so los ist in der Welt او یا هم په باره کې د سیاست ورسره خبرې کوو او یا چې په نړۍ کې so los ist in der Welt چې په نړۍ کې څه روان دي یا څه مخکې ځي. ښه دلته اوس دا مختلف تصویرونه دي. دلته تاسو ګورئ چې دغه متن کې ویلي وي چې موږ tanzen کوو کانسرتي او بیا هم په هغې کې کینو ته ځو او وروسته یاز کانسرتي پکې کانسرت دلته وینئ تاسو چې دا کانسرت دی د دې تصویر مربوط کیږي او همداسې نور تاسو دا تصویرونه وګورئ چې د کومو دلته مثلا دی ویل چې موږ قطعې کوو یا پرې کوو نو دلته دا قطعې یا پرې شته دي دا تصویر معلومه ده چې د دې مربوط کیږي او دلته پیزاریا ده یعنی پیزا ده پیزا په دغه متن کې ویلي وو چې موږ پیزا ته یو پیزا خورو نو په هر متن کې دا یاد کړي دي تاسو وګورئ چې کوم کلمات د کومو تصویرونو سره سر خوري نو دا هم د هوغن برخې مربوط کیږي تاسو یې هوغن واورئ. بیا راځو په دوم برخه کې دلته وایي چې Informationen sammeln ergänzen sie die Tabelle وایي معلومات جمعواري کوي ergänzen sie die Tabelle او دغه ټیبل چې دی دا څنګه کوي دا ډک کړئ. دلته wohin was یعنی چیرته ځي او څه شی کوي. میریام چیرته تله تاسو په پورته متن کې وګورئ میریام چیرته تله او څه یې کول. بل فرانک und کلاودیا په دوهم متن کې وو هغه وګورئ چې چیرته ځي او چیرته ځي او دلته ولیکئ او څه کوي او دلته ولیکئ او ګیورګ ویسټر دلته چې دی ګیورګ ویسټرمان دا چیرته ځي او څه کوي هغه به تاسو دلته ولیکئ. ښه راځو اوس دلته لاندې دلته وایي چې einen Abend planen یعنی یو ماښام پلان کول مطلب یې دا دی چې یو ماښام دوستان یا ملګري سره راټولېږي نو دا پلان کوي. یعنی څنګه دا کولی شو چې پلان کو د دې دپاره یې دلته موږ تاسو ته غیډمیټل راکړي دي. غیډمیټل یعنی د خبرو اترو ابزار یعنی هغه څه چې په هغې سره موږ تاسو خپلې خبرې اترې یا جملې جوړولی شو. دلته وایي چې worauf haben Sie Lust یعنی تاسو د کوم ځای لوست میل لرئ کوم ځای ته لاړ شئ د کوم ځای ته مو زړه کېږي چې لاړ شئ یا زړه مو غواړي چې کوم ځای ته لاړ شئ یعنې د کوم ځای میل لرئ تاسو. üben Sie یعنې تاسو یې په دې ډول سره تمرین کوئ. دلته وایي چې ich habe Lust auf وایي زه یا زما زړه غواړي یا زه میل لرم چې لاړ شم چېرته کینو تیاتر ein alkoholfreies یعنی داسې یو ځای ته چې هلته شراب یا الکول فری ځای وي یعنې هغه پکې نه استفاده کېږي یعنی auf ein Bier یعنی چې د یو بیر څښلو ته لاړ شو eine Pizza یو پیزا خوړلو ته ein Fernsehen یو تلویزیون لیدلو ته کینو سینما یا تیاتر او هغه هم تیاتر ته وایي. په دې ډول سره تاسو یو جمله جوړولی شئ. بل دی په دې ډول سره هم تاسو ویلی شئ چې ich würde gern zu Hause bleiben und eine DVD gucken وایي زه غواړم چې په کور کې پاتې شم او یو دانه DVD وګورم. یا وایي چې ich würde gern mit Freunden kochen وایي زه غواړم چې د خپلو ملګرو سره پخلی وکړم.
په دې ډول سره تاسو کولی شئ چې یو ماښام پلان کړئ یا یو پلان جوړ کړئ چې د ماښام سره یو ځای شئ او په دغو جملو په واسطه سره تاسو کولی شئ جملې جوړې کړئ او تمرین یې کړئ. راځو بلې صفحې ته چې 9مه صفحه ده. په 9مه صفحه کې موږ تاسو وایو im Restaurant. Im Restaurant یعنی په رستورانت کې. Mein Lieblingsrestaurant یعنی زما د خوښې وړ رستورانت. Sprechen Sie in Gruppen über die Fragen. وایي خبرې وکړئ تاسو په ګروپي ډول باندې über die Fragen د پوښتنو په باره کې باندې. لومړی دی دغه پوښتنه ده. مثلا دلته وایي چې لومړی پوښتنه یا آ برخه په دې کې وایي چې wohin gehen Sie gern essen. وایي کوم ځای ته تاسو خوښوئ چې لاړ شئ د خوړلو لپاره. دلته یو ورته وایي چې ich gehe gern zum Italiener یعنی زه غواړم چې یو ایټالوي رستورانت ته لاړ شم یا زه غواړم یا زه خوښوم. بل دی دا وایي چې ich gehe am liebsten griechisch essen یعنی زه خوښوم یا زما ډېر د خوښې وړ ځای دی چې لاړ شم هلته griechisch essen یعنی یوناني خوراکونو ته یعنی یوناني خوراکونه وخورم. هغه ځای ته لاړ شم چې یوناني خوراکونه وخورم یا د یوناني خوراکونو دپاره خوړلو دپاره لاړ شم یو ځای ته. دلته griechisch یوناني یعنی ګریک یا ګریس چې ورته وایي په انګلیسي کې. بل دی wir gehen manchmal mit den Kindern zu Burger Queen. وایي موږ اکثره وختونه ځو د ماشومانو سره zu Burger Queen. دا برګر کوین د یو برګر خانې نوم دی. په همدغه ډول سره تاسو هم په ګروپي ډول سره وایي تاسو هم ګروپونه جوړ کړئ په کورس کې او بیا همداسې په ګروپي ډول سره تاسو د دغې پوښتنې ځواب ورکړئ. بله پوښتنه وایي چې mit wem gehen Sie dort essen. وایي د چا سره تاسو ځئ هلته د خوړو لپاره. was essen Sie dort gern او هلته تاسو څه شی خوښوئ چې وخورئ. دغه یې ځواب دی چې دلته یې ځواب ورکړی. تاسو هم په دې ډول باندې ورته ځواب ورکړئ. راځو دوهمې نقطې ته. په دې صفحه کې وایي چې im Restaurant zur goldenen Traube lesen Sie die Speisekarte. وایي په رستورانت کې zur goldenen Traube goldenen یعنی طلایي انګور. goldenen Traube دا د دغه رستورانت نوم دی. goldenen طلایي ته وایي Traube انګور. یعنی دغه رستورانت ته د دغه رستورانت کې lesen Sie die Speisekarte وایي تاسو ولولئ د Speisekarte مینو ته وایي د خوراکونو مینو ته Speisekarte وایي. رستورانت zur goldenen Traube. رستورانت goldenen Traube دا یې نوم دی او دا یې هم ادرس دی. اوس راځو دلته څه پوښتنې کړي دي. په دې کې وایي چې was kennen Sie was nicht. وایي تاسو څه شی پیژنئ او څه شی نه. gibt es ein Gericht für Kinder. وایي آیا دلته Gericht کوم خوراک د ماشومانو لپاره هم شته. gibt es vegetarisch essen. وایي دلته د سابه یا vegetarisch سبزي خواړه یا سابه خواړه هم شته. بل دی د سبزیجاتو خواړه مثلا چې د سبزي مربوط کیږي. بل دی was mögen Sie gern was gar nicht. وایي تاسو څه شی mögen Sie gern وایي څه شی خوښوئ was gar nicht او څه شی هیڅ نه خوښوئ. اوس دلته په مینو کې ورکړي دي کوم شیان دي. مثلا زوپن دی. زوپن ډولونه د سوپ دي. په دې کې مثلا فرانسوزیش Zweibelsuppe یعنی فرانسوي د پیازو زوپه سوپ. Tomatensuppe mit Sahnehaube دا نومونه او ډولونه د خوراکونو دي. مختلف خوراکونو ډولونه دي چې زیاتره خوراکونو باندې زه خپله هم نه پوهېږم. بل دی وایي چې kleine und kalte Gerichte یعنی کوچني او یخ خواړه چې دا یې ډولونه دي. بیا Spezialitäten یعنی مخصوص خواړه چې د دوی د دې رستورانت کوم مخصوص خواړه چې هغه. او بل دی Gemüse Salat
سبزیجات او سلاد ورسره چې کوم ډولونه دي. بلې فور یعنی د ماشومانو لپاره. بلې ډیزرټ یعنی شیریني باب چې وروسته د ډوډۍ څخه خوړل کیږي. الکولفreie Getränke یعنی هغه مشروبات یا څښونکي شیان چې هغه الکول پکې شامل نه وي. الکولیشه Getränke هغه مشروبات یا څښونکي شیان چې په هغې کې الکول شامل وي. دلته یې دا ډولونه دي او دلته چې څومره مثلا څو لیټره دي، مثلا 0.5 لیټره دي یعنې نیم لیټر دي، 250 ml دي یا 0.25 لیټره دي او دلته بیا قیمتونه دي. نو دا د رستورانت یوه څه ده، یوه منو یې ده. اوس په دې ځای کې وایي چې was kennen Sie, was nicht. څه پېژنئ او څه نه پېژنئ. gibt es ein Gericht wo Kinder وایي آیا د ماشومانو لپاره کوم خواړه شته او که نه. gibt es vegetarische Essen وایي آیا سبزیجاتو کوم خواړه شته. بلې was mögen Sie gern, was gar nicht وایي څه خوښوئ او څه هم هېڅ نه خوښوئ پکې. هغه تاسو د منو څخه بیا انتخاب کړئ. بل یې وایي چې دریمه نقطه ده، دا هم د هوغن برخې کې مربوط کېږي چې 32 آډیو تاسو باید پلی کړئ. und was nennst du وایي تاسو څه اخلئ. hören Sie den Dialog und markieren Sie die Gerichte in der Speisekarte. وایي واورئ د Dialog und markieren Sie او څه کوئ نښاني کوي die Gerichte یعنی هغه خوراکونه in der Speisekarte په منو کې. اوس راځو بیا هم یو نویمې صفحې ته. په یو نویمه صفحه کې موږ تاسو وایي چې Konsonantenmenü. Sprechen Sie erst ganz langsam und dann immer schneller. یعنی دلته کانسونانت خو هماغه بې غږه معنا ورکوي منو، یو بې غږه منو. Sprechen Sie erst وایي لومړی تاسو دا خبرې وکړئ یعنې دغه ووایئ. ganz langsam ډېر په langsam یعنی چې تیز نه، ډېر تیز نه یعنی سوکی ووایئ او وروسته چې دی und dann immer schneller او وروسته بیا ډېر تیز ووایئ. مثلا دلته دی چې Rumsteak mit Kartoffel Kroketten. بل دی Rindfleisch mit Apfelstrudel. بل دی Bratwursten mit Kloßen. Kartoffelsalat mit Käseplatte. Wiener Schnitzel mit Ketchup. دا مختلف ډولونه دي همدغه خوړو دي چې دا خواړه دلته دا موجود دي. مختلف خواړه دلته دی مقصد دا دی چې وایي تاسو سوکه ووایئ وروسته بیا تیز ووایئ. ښه بل دی bestellen او دا هم د هوغن برخې کې چې دلته پورته موږ تاسو 32 آډیو درلوده او دلته بیا وبخښئ دلته بیا 33 آډیو ده او دلته بیا 34 آډیو. په 34 آډیو کې یا 15مه برخه ده. په 34 آډیو کې دلته وایي چې bestellen یعنی فرمایش ورکول د یو شي آرډر کول. hören Sie und lesen Sie mit وایي واورئ او همدارنګه ورسره ولولئ. welche Fotos passen zu Dialog وایي کوم تصویرونه د ډیالوګ سره سر خوري. دلته وایي چې haben Sie schon gewählt. اوس مثلا دلته درې نفره دي، یو دغه زرغون رنګ باندې دی، یو په آبي رنګ باندې او یو په جګري رنګ باندې. اوس دا یو سړی دی، دا بل دی او دا هم بل سړی دی. دلته مثلا دا ګارسون دی، دا ورته وایي چې haben Sie schon gewählt وایي آیا تا مخکې د مخکې نه وایي تا یو څه انتخاب کړل په دې کې. دلته ورته وایي چې ja ich hätte gern ein Weißbier und das Rumsteak وایي هو زه غواړم یا خوښوم چې یو وایس بیر، یو سپین شراب یا دغه بیر ډول چې دی und das Rumsteak او همدارنګه یو Rumsteak واخلم وایي دا ما انتخاب کړي دي. mit Grill Tomat او همدارنګه د ګریل ټوماټ د ګریل شوو
ټوماټ سره. دلته تاسو دا غومسټیک دی او دا هم ګریل ټوماټ دی. ټوماټ خو هغه ته وایي رومیانو ته وایي، باذنجان رومي. او ګریل چې دی، ګریل اصلا دا په سیخ باندې، دلته که تاسو ګورئ داسې څه چې په سیخ باندې پخېږي، یا په سیخ کباب باندې، یا سیخ کباب وي، او یا همداسې په سیخ باندې چې پخېږي هغې ته ګریل وایي. اوس دلته ټوماټر په هغه باندې پخېږي، دې ته ګریل ټوماټر لیکلي. Und vorher eine Zwiebelsuppe او وایي د دغې خوراکو څخه مخکې یو د پیازو سوپ غواړو. bitte مهرباني وکړئ. دلته اوس بل نفر ورته وایي چې für mich bitte دوهم نفر کوم چا چې څه آرډر کړي دي هغه ورته وایي چې für mich bitte das Wienerschnitzel وایي ما دپاره das Wiener Schnitzel mit Salat وایي Wiener Schnitzel کوم ډول کې خوراک دی، سلات دلته موجود دی. Wiener Schnitzel وایي ماته راوړه mit Salat د سلات سره. und noch einen Apfelsaft او همدارنګه ورسره یو Apfelsaft یا د مڼې جوس ورسره راوړه bitte. Kann ich vielleicht Pommes frites statt Kartoffelkroketten haben? دغه نفر ورته وایي چې زه په ځای د Kartoffelkroketten وایي د دې په ځای باندې کولی شم چې Pommes frites چپس ته وایي چې چپس ولرم. دا ورته وایي aber natürlich وایي هو ولې نه. ښه، بل دی Sprachschatten ihre Partner bestellt spielen sie Echo. ښه، وایي Sprachschatten د خبرو کولو شاتن یعنی خبرې اترې کول. ihre Partner د تاسو د پارتنر یا پارتنر سره bestellt په bestellt کې یا په آرډر کې. spielen sie Echo وایي تاسو دا سره داسې رول ولوبوئ یا سره بازېږئ. دلته اوس مثلا ورته وایي چې ich hätte gern die Tomatensuppe یعنې زه غواړم چې Tomatensuppe یا د رومیانو څه ولرم، سوپ ولرم. für mich bitte auch die Tomatensuppe. بل سړی هم ورته وایي چې ماته هم Tomatensuppe راوړه. ich hätte gern die Wurstplatte وایي زه غواړم چې Wurstplatte ولرم یا وخورم. für mich bitte auch یعنې تاسو هم په دې ډول به سره څنګه کولی شئ چې داسې رول ولوبوئ یا بازي کوئ. یو نفر چې څه غواړي بل هم په دې ډول سره کولی شي چې هغه څه وغواړي. بل دی Zungenbrecher. wer spricht am schnellsten یعنې د ژبې ماتونکی. wer spricht am schnellsten وایي څوک کولی شي چې تر ټولو تیزې خبرې وکړي یا تر ټولو تیزترینې خبرې وکړي. اوس دلته لاندې موږ تاسو ته کلمات راکړي چې نسبتاً سره مشابه کلمات دي، یعنی په ویلو یا تلفظ کې سره بعض مشابهتونه لري چې تیز ویلې مشکل دي. مثلا دلته وایي چې tschechische Skibräule، بل دی prächische chinesische Shrimps، یعنی واقعا چې د دې تیز ویل لږ مشکل وي. prächische chinesische Shrimps، Schweizer Schokoladenstatistik، österreichische Skischule، Portugiesisch Spezialitäten، Schwedisch Schneeschule. اوس دا که موږ تاسو تیز ووایو نو معلومه ده چې زموږ تاسو Zungenbrecher یعنې څنګه به برېښل شي، یعنې زموږ تاسو ته تیز ویل به څنګه شي، مات شي. یعنې تیز ویل پکې مشکل دی په دې کلماتو کې. اوس راځو لاندې دلته وایي چې Rollenspiel یعنې د رول ادا کول. mit der Family د کورنۍ سره، mit Freunden د ملګرو سره، im Restaurant په رستورانت کې. verteilen Sie die Rollen وایي تاسو د رولونه چې کوم دي یا د کوم رول چې بازي کوي دا تاسو سره څنګه کوي، تقسیم یې کوي. wählen Sie ein Menü aus und bestellen Sie وایي تاسو یو منو انتخاب کوي او همدارنګه بیا آرډر ورکوي. د Redmittel helfen وایي دغه Redmittel چې دي یا د خبرو اترو ابزار چې دي دا به تاسو سره څه وکړي، کومک وکړي. ښه، راځو اوس په دې Redmittel کې څه ویلي. دلته وایي چې nach Wünschen fragen یعنې د یو چا د خواهشاتو په باره کې باندې پوښتنه کول.
was kann ich Ihnen bringen یعنی مثلا ګارسون راغی تاسو ناستې هوټل ته لاړئ یا رستورانت ته لاړئ ګارسون راغی تاسو نه پوښتنه کوي چې was kann ich Ihnen bringen زه تاسو ته څه راوړلی شم haben Sie schon gewählt یعنی تاسو سره مینو تاسو سره ده ګارسون تاسو ته راغی او تاته وایي چې haben Sie schon gewählt یعنی تاسو آیا تاسو څه انتخاب کړي دي یعنی د مخکې نه مې انتخاب کړي دي یو څه بل دی etwas reklamieren یعنی د یو شي دعوا کول یا ادعا کول ډیر das die ist sind kalt یعنی یو شی مثلا چې هغه باید ګرم وي هغه یخ دي یو شی چې هغه باید ډیر مثلا هغه نه وي مالګه یې زیاته نه وي مالګه یې زیاته شوې تاسو وایئ چې es ist مثلا es ist یا der ist یا die ist یا da ist es zu salzig دا ډیر مالګین دي können Sie mir noch ein Gabel وای کولی شي چې ته ماته یو ګابل هغه ته وایي کاشوغ پنجې ته وایي کولی شي چې ته ماته یو بله کاشوغ پنجه هم راکړې ein Messer یو چاقو ein Löffel هغه ته وایي کاشوغې ته وایي ein Löffel bringen کولی شي چې ته ماته مثلا یو ګابل یو چاقو او یا هم یو Löffel یو کاشوغه ماته برینګن راوړي haben Sie meine Bestellung vergessen د ګارسون څخه مثلا ناوخته یې که ته ورته وایې چې آیا تا د ما هغه هېر کړی دی یعنی یا د یو شی نه یې راوړی ته ورته وایې چې تا د ما آرډر یا د ما فرمایش هېر کړی دی haben Sie meine Bestellung vergessen بل دی nach dem Essen fragen د خواړو په باره کې باندې یا ډوډۍ په باره کې پوښتنه کول schmeckt es Ihnen یا ګارسون تاسو ته وایي چې آیا دا تاسو ته schmeckt خوند درکوي es Ihnen یعنی مزهدار دی sind Sie zufrieden آیا تاسو راضي یاست یا کوم دوست یې تاسو نه دا پوښتنه کوي بل etwas bestellen یو څه آرډر کول او یا هم یو څه راغوښتل ich hätte یا wir hätte gern یعنی ګارسون ولاړی تاسو هغې ته وایي چې ich hätte gern مثلا ein Apfelsaft زه غواړم چې یو د مڼې جوس ولرم یا یو د مڼې جوس غواړم ich möchte یا ich nehme ein هر شی چې تاسو غواړئ هغه به دلته ورسره اضافه کړئ noch ein او چې یو مثلا وایي چې زه یو بل دغه شی هم غواړم مثلا شیان هم واخیستل بیا وایي چې دغه شی هم غواړم noch ein یا eine یا einen څه شی هر شی چې دی د هغې نوم تاسو دلته ووایئ او بیا bitte بل دی sich entschuldigen د یو چا څخه چې مثلا معذرت غواړئ das tut mir leid یعنی بښنه غواړم ich nehme es zurück یعنی دا زه یو شی ورکړ چې ګارسون ته ورکړ یا ګارسون تاسو ته یو شی راوړی دی لکه مثلا دلته چې وایي چې دا شی ډیر مثلا مالګین دی او یا هم یخ دی دلته دا ورته تاسو وایي چې مثلا دا شی ډیر یخ دی یا مالګین دی ګارسون تاسو ته وایي das tut mir leid یعنی زه بښنه غواړم ich nehme es zurück یعنی دا زه بیرته اخلم چې تاسو خوښ نه دی یا تاسو د خوښې وړ نه دی نو زه بیرته بښنه غواړم زه بیرته اخلم دلته دی چې مثلا لکه په دې ځای کې وویل چې können Sie mir noch eine Gabel, Messer یا Löffel bringen تاسو کولی شئ چې ماته یو ګابل کاشوغ پنجه مثل یو چاقو او یا هم یو دانه کاشوغ راوړئ دا ورته وایي چې ich bringe Ihnen sofort die Gabel یعنی زه تا ته څومره ژر چې کیدای شي تا ته یو دانه څه راوړم کاشوغ پنجه راوړم او بیا هم یو چاقو درته راوړم او بیا هم یو لوفل یوه کاشوغ درته راوړم دلته haben Sie meine Bestellung vergessen د دې ځواب دلته دی ich frage sofort in der Küche nach وایي زه دلته دی ورته ویل چې تاسو د ما Bestellung هېر کړی دی آیا یعنی دلته دا ورته وایي چې ich frage sofort in der Küche nach وایي زه په اشپزخانه کې دستي پوښتنه کوم د تا د څه د Bestellung یا د فرمایش دلته مثلا دا وایي چې schmeckt es Ihnen sind Sie zufrieden آیا دا تاسو ته خوند درکړ آیا ځینې راضي یاست دلته په ځواب کې ورته وایي چې das Essen kommentieren دلته عنوان دی یعنی د ډوډۍ په باره کې باندې نظریه ورکول یا نظر ورکول دا ورته وایي چې ja danke sehr gut es geht یا ورته ویلی شئ چې ja danke او یا هم ویلی شئ چې sehr gut او یا هم ویلی شئ چې es geht
Es geht معنا یعنی ښه ده او یا danke یعنی هو مننه sehr gut یا ډیره ښه ده. ښه بل راځو بلې صفحې ته. بله صفحه کې موږ تاسو لرو 29مه صفحه. په 29مه صفحه کې دی rund ums Essen. ښه یعنی په باره کې د خوړو. دلته یې معلومات ورکړي دي Beruf Restaurantfachfrau یعنی وظیفه د Restaurantfachfrau یعنی د رستورانت متخصصه ښځه ښیي. Fachfrau د رستورانت متخصصه. دلته وایي په A برخه کې وایي چې lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen. وایي تاسو ولولئ دغه متن او بیا beantworten Sie die Fragen او دغه لاندې سوالونو ته بیا ځواب ورکړئ. ښه دلته راځو متن ته. متن په سکرین کې مکمل نه دی راغلی نو کوم څه چې باندې پوهیږو هغه وایو خو جملې مکملې نه دي نو مکمله صحیح معنا نشو ځینې اخیستی. مفهومداره معنا نشو ځینې اخیستی ځکه چې دلته مکمل نه دي. وایي لینا 21 Restaurantfachfrau. وایي لینا 21 کلنه چې د رستورانت متخصصه ده یعنی د رستورانت د کارونو. مطلب یې دا دی چې رستورانت Fachfrau چې د رستورانت په کې د خوراکونو په برابرولو کې، د خوراکونو په ډیزاین کې، د خوراکونو په د هوټل په ډیزاین کې په دغو ټولو کې دا هغه کوي. متخصصه ده او په دې کې مشوره ورکوي او کار کوي. لینا hat ihre Ausbildung in وایي لینا خپل Ausbildung یا زده کړې د کاترینګ فیرما gemacht. یو کاترینګ فیرما ده چې دلته دا نوم هغې نه معلومیږي. وایي لینا خپلې زده کړې د کاترینګ فیرما کې یو شرکت چې دی همدغه د خوړو په برخه کې د خوړو څنګه جوړیږي، څنګه پخیږي، څنګه باید ډیزاین شي. مثلا د پخولو نه وروسته د مثال په ډول سره سلاد دی یا نور څه خواړه چې دي څنګه ډیزاین ورته ورکړل شي. ښه دلته بیا دا نه دی راغلی. وایي چې organisiert das Essen für die in Köln Filme machen. ښه وایي دلته دی organisiert ترتیب کوي das Essen غذا یا ډوډۍ für دلته کېدای شي فیرما وي امکان لري für Firmen die in Köln Filme machen. وایي د هغو شرکتونو دپاره چې هغه په کولن یو ښار دی یو ځای دی په هغې کې فلمونه جوړوي. bei der Menüwahl und وایي د منو په انتخاب کې und دلته نه پوهېږم und beim Kaufen او کېدای شي beim Kaufen وي او وایي د منو په انتخاب کې او همدارنګه په اخیستلو کې په خریداري کې beim Kaufen په خریداري کې geholfen کومک کوي ورسره. in der دلته نه پوهېږم څه دي musste sie auch kochen. وایي دلته وایي دوی باید هلته هم څه وکړي پاخه کړي. spulen reservieren Speisekarte reservieren reserve کولو ته وایي. spulen مینځلو ته وایي خو دلته چې دا څه راغلي په دې نه پوهېږم. بل Speisekarte منو ته وایي. schreiben Tische decken وایي همدارنګه لیکل und Tische decken او همدارنګه د میزونو ډیکور کول. ښه دلته دا متن مکمل نه دی راغلی نو جملې مکملې نه دي نو په صحیح ډول باندې څوک ځینې مفهوم او معنا نشي اخیستی نو بهتره دا ده چې همداسې پرېښودل شي. ښه او راځو دلته سوالونه یې وایو. په سوالو کې څه ویل دي. وایي wo hat Lena ihre Ausbildung gemacht. وایي لینا چېرته خپلې زده کړې سرته ورسولې. wie lange hat die Ausbildung gedauert. وایي د زده کړو یې څومره وخت ونیوه. wo hat Lena gearbeitet. وایي لینا چېرته کار وکړ. welche Aufgaben hat eine Restaurantfachfrau. وایي کومې وظیفې لري یا کوم کارونه لري د یوه د رستورانت Fachfrau یا د رستورانت متخصصه. ښه راځو بې برخې ته. په دې کې وایي چې hören Sie das Interview mit Lena. وایي واورئ تاسو دا یوه مصاحبه د لینا سره. welche Informationen sind neu. وایي کوم معلومات پکې نوي دي. دا 36مه اډیو ده بیا هم د hören برخه ده.
Relativsätze Personen oder Sachen genauer beschreiben. دا د ګرامر برخې مربوط کیږي چې په ګرامر برخه کې دا موږ تاسو ویلي دي. د ګرامر په ویډیوګانو کې تاسو کولی شئ چې ویې ګورئ. بل دی Was ist das? Ergänzen Sie die Relativpronomen. دا بیا هم د ګرامر مربوط کیږي کله چې تاسو د ګرامر ویډیو وګورئ او بیا دغه خالي خانې ډکې کړئ د ریلیټیو پرونومن یا ارتباطي ضمیر په واسطه سره. ښه بل دی Regel ordnen Sie zu. دا بیا هم د هماغه ګرامر مربوط کیږي. راځو بلې صفحې ته. دا هم Relativsätze in der Satzmitte. وایي Relativ یعنی ارتباطي جملې in der Satzmitte یعنی د جملې په منځ کې. Lesen Sie das Beispiel وای ولولئ تاسو دا مثال. Schreiben Sie die Sätze او ولیکئ جملې. Der Koch یعنی آشپز. arbeitet im Restaurant وای دی کار کوي په رستورانت کې. کوم رستورانت کې؟ کون په نامه باندې یو رستورانت دی. macht die besten Schnitzel in der Stadt. وای دی تر ټولو ښه شنیتسل جوړوي په یا پخوي په شتات په ښار کې. Der Koch, der im Restaurant Kron arbeitet, macht die besten Schnitzel in der Stadt. اوس دلته der Koch دا سړی بیا د دې په باره کې باندې معلومات ورکړي دي. Der im Restaurant Kron arbeitet چې دلته کار کوي. macht die beste Schnitzel in der Stadt. دلته تر دې ځایه پورې تقریب یو جمله شوه. یو سړی der Koch یو سړی. څوک؟ کوم سړی؟ دلته په باره کې باندې معلومات ورکړي دي او دلته بیا هم یعنی دلته ویلي دي چې relative sets. دا relative sets یعنی ارتباطي جمله ده په in der Satzmitte یعنی د جملې په منځ کې. دا یو ارتباطي جمله ده. ښه دا بیا هم د ګرامر برخې مربوط کیږي خو راځو وایو Die Restaurantfachfrau, sie hat gerade ihre Ausbildung beendet. Sie arbeitet bei einer Catering-Firma. دلته بیا هم دغسې جملې درکړي دي. تاسو څنګه کوئ؟ د دغې په شان باندې جوړې کړئ. بله جمله ده وایي چې die Journalistin وایي هغه ښځه ژورنالیسته sie hat einen Restaurantskandal aufgedeckt. وایي هغه ښځه چې د رستورانت دسیسه یې څنګه کړه راښکاره کړه. Sie schreibt für die وایي دا لیکي د چا دپاره für Frankfurter Rundschau یعنی د فرانکفورت مجلې دپاره. ښه بل دی وایي چې der Kellner bringt die Karte ist sehr freundlich. وایي دغه ګارسون bringt die Karte کوم چې دغه کارت راوړي. ist sehr freundlich وایي دی ډېر یارانه دی یا دوستانه دی. Spezialitäten wie macht man das یعنی Spezialitäten یعنی خاص خواړه. wie macht man das یعنی دا څوک څنګه جوړوي. ښه دلته دی Relative Pronomen im Akkusativ. Lesen Sie die Beispiel und vergleichen Sie die Sätze. Relative Pronomen im Akkusativ دا د ګرامر برخه ده. دا په ګرامر په درسونو کې تاسو وګورئ او بیا یې دلته وګورئ ورسره مقایسه کوئ او فکر وکړئ. وروسته د هغې څخه راځو. دلته یو متن دی په دې کې وایي چې logisch oder وایي دا منطقي دی که او که یا. دلته lesen Sie im Kurs وایي دا تاسو په کورس کې وروایي. دلته یو قصه ده په دې کې هوټل ته یو سړی راځي او د توتې زمیني والا کیک غواړي خو ګارسون په غلطۍ کې ورته د سیب والا کیک راوړي. اوس راځو قصه لولو تر څو پرې پوه شو. نو بیا وایي چې آیا دا logisch یا منطقي دی او که نه. Der Kellner bringt dem Gast ein Stück Apfelkuchen. وایي کلنر یعنې د ګارسون چې دی راوړه میلمه ته یوه ټوټه د اپل کوخن یعنې د سیب د کیک.
Der Gast schaut sich das Stück Kuchen kurz an und sagt zum Kellner وایي دا مېلمه وکتل د هغه ته شټوک کوخن د ټوټې د کیک ته د لږ وخت لپاره und sagt zum Kellner او کلنر یا ګارسون ته ویل ich hatte doch lieber ein Stück Erdbeerkuchen وایي ما یو د توت زمیني کیک غوښته Ja, غوښتل مې چې یو د توت زمیني کیک ولرم. Der Kellner bringt ihm den Erdbeerkuchen وایي ګارسون ورته راوړ یو د توت زمیني کیک. Der Gast isst der Erdbeerkuchen mit großem Appetit. وایي دغه مېلمه وخوړه دا د Erdbeerkuchen یعنې د توت زمیني کیک mit großem Appetit د ښې اشتیا سره und will dann das Lokal verlassen او وروسته یې غوښتل چې دغه ځای پرېږدي ترک یې کړي. Kellner ګارسون ورته وایي چې hey Sie haben die Erdbeerkuchen noch nicht bezahlt وایي تا دا د توت زمیني کیک پیسې ورنه کړې وایي تر اوسه یې د توت زمیني کیک پیسې نه دي ورکړې چې ته بیا ځې. Da ورته وایي ګاست ورته وایي مېلمه ورته وایي aber den habe ich doch für den Apfelkuchen bekommen وایي ته د توت زمیني پیسې ورکول غواړې چې زه توت زمیني پیسې ورکړم وایي تا خو ماته د اپل کوخن یعنې د سیب کیک راوړی و. Kellner یعنې ګارسون ورته وایي den haben sie aber auch nicht bezahlt وایي تا خو دې وایي چې ما درته د اپل کیک راوړی و خو وایي د دې پیسې خو دې هم رانه کړې. دلته اوس بیا مېلمه ورته وایي چې den habe ich ja auch nicht gegessen وایي بیا نو ما هېڅ نه دي خوړلي. یعنې دلته دا ورته مېلمه چې و ډېر توت زمیني طعم والا کیک غوښتی و هغې په غلطۍ سره ورته د سیب کیک راوړی و. بیا یې د سیب کیک بیرته ورته په توت زمیني کیک باندې بدل کړ او د توت زمیني کیک یې ښه په مزه سره په ښه اشتیا سره یې وخوړ. اوس دلته ورته وایي چې تا خو د توت زمیني کیک پیسې رانه کړې ګارسون ورته وایي دا ورته وایي چې تا خو ماته د سیب کیک راوړی و دا ورته وایي خو چې د سیب کیک هم و د هغې پیسې دې هم رانه کړې. دا ورته وایي چې ما هېڅ هم نه دي خوړلي. نو اوس درته وایي چې logisch oder وایي آیا دا منطقي دی که یا یعنی دا چې دی unlogisch دی غیر منطقي یو خبره ده. راځو بلې صفحې ته په دې کې وایي چې 94مه صفحه ده په دې کې وایي چې ausgehen Kontakte Leute kennenlernen ausgehen یعنی بیرون ته تلک یا بیرون ته تلل Kontakte یعنی ارتباطات درلودل Leute kennenlernen او د خلکو پیژندل. Im Büro, in der Kneipe, auf der Straße, im Internet وایي په دفتر کې in der Kneipe یو ځای وي چې په هغې کې د شپې لخوا خلک ځي هلته شراب خوري دانس کوي او مختلف نور کارونه سرته رسوي لکه د ډیسکو په شان باندې. auf der Straße او auf der Straße یعنې په کوڅه کې یا په بیرون په سړک باندې im Internet او همدارنګه په انټرنیټ کې یعنی تماسونه نیول کېږي او Leute kennenlernen او خلک یو بل سره پیژني پکې. Wo kann man heute Leute kennenlernen وایي چېرته اوس یو سړی کولی شي چې خلک وپیژني. Wo haben Sie Partner und Freunde kennengelernt وایي تاسو چېرته پارتنر یعنې د خپل د ژوند شریک او همدارنګه دوست یا ملګری وپیژنده. Redemittel یعنې د دغې خبرو اترو د ابزارو یا هغه جملې چې په دې سره موږ تاسو کولی شو چې د یو چا د پیژندلو دپاره وکاروو چې څنګه کولی شو یو څوک وپیژنو د هغې دپاره دا کومکي جملې موږ تاسو ته راکړي کولی شئ په دې سره د دې په استفادې سره تاسو خبرې وکړئ. وایي چې Ubers kennenlernen sprechen یعنې د پیژندلو په باره کې خبرې کول. Leute kann man am besten kennenlernen وایي خلک کولی شي چې یو څوک
په ښه توګه سره am besten په کوم ځای کې مثلا auf der Straße im Internet in der Kneipe im Büro هر ځای چې وي د هغې ځایونو تاسو دلته ولیکئ kennenlernen بیا یې ورسره دا جمله ووایئ یعنې دې جملې په واسطه سره تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره دا یو جمله جوړه کړئ am besten geht man in یعنې په ښه توګه سره کولی شي چې یو سړی څوک وپېژني in په کوم ځای کې هغه تاسو دلته ولیکئ ich habe مثلا ich habe meine Partnerin in په کوم ځای کې یعنې ما د ما پارتنره په کوم ځای کې وپېژندله kennengelernt وپېژندله wir haben uns in موږ یو د بل سره مثلا in der Schule getroffen موږ یو د بل سره په مکتب کې وپېژندل یا ښوونځي کې مو لیدنه وکړه das ist bei uns nicht so einfach یعنې دا په موږ کې اسانه نه ده بل دی bei uns kann ich als Frau nicht یعنې په موږ کې یا زموږ په خوا کې یا زموږ په طرف کې یا زموږ مثلا زه وایم چې زموږ په ملک کې زموږ په ملک کې یعنې زه اوس چې په المان کې خبرې کوم چې زموږ په جامعه کې یا زموږ په ملک کې نو زه وایم چې bei uns kann ich als Frau مثلا یو ښځه وایي چې bei uns kann ich als Frau an der Schule als Frau an der Schule nicht gehen یعنی د موږ په طرف کې زه د یو ښځې په حیث باندې مکتب یا ښوونځي ته نشم تللی داسې کولی شو چې په دې ډول سره موږ جمله جوړه کړو ښه بل دی kennenlernen eine Biografie یعنی پیژندنه یا پیژندل eine Biografie یو ژوندلیک Was sagen die Fotos über Anneliese und Werner وایي څه وایي دغه تصویرونه په باره کې د انیلیزه او ویرنر په باره کې باندې دلته دی په دې تصویر کې وایي چې 1970 haben wir geheiratet په 1970 کال کې موږ واده وکړ دلته وایي das Konzert war toll یعنی دا کانسرت چې و دا عالی و mit ihnen haben wir immer viel Spaß یعنی د تاسو سره موږ همیشه haben wir immer viel Spaß د تاسو سره همیشه د موږ خوشحاله و یا همیشه مو ډېر ساعت سره تیر شوی ich habe mich mit ihm sofort gut verstanden وایي زه د هغه سره زر په تفاهم ورسېدم und ich habe mit ihm die ganze Nacht getanzt او ما د هغې سره ټوله شپه دانس وکړ sie haben uns viel Freude gemacht یعنی هغه موږ ډېر خوشحاله کړو یا موږ ته یې ډېره خوشحالي راوبخله ښه یا sie haben یا تاسو موږ ته ډېره خوشحالي راوبخله بل دی دلته راځو اووه دېرشمه دا هم د هوغن برخې مربوط کېږي چې اووه دېرشمه آډیو ده B برخه وایي چې hören Sie das Interview und bringen Sie die Fotos in die richtige Reihenfolge وایي واورئ دغه مصاحبه und bringen Sie die Fotos او دا تصویرونه بیا وایي په ترتیب سره په صحیح ترتیب سره برابر کړئ دریم دی په دې کې وایي چې kennenlernen Geschichten یعنی د پیژندلو تاریخچې Schreiben Sie eine Geschichte وایي تاسو یوه تاریخچه ولیکئ eine eigene oder eine von Freunden وایي یوه دانه خپله او یا هم د کوم ملګري von berühmten Personen او یا هم د کوم مشهوره او یا هم د مشهوره اشخاصو oder Bericht oder او یا هم د یو چا چې د هر چا وي تاسو هغه دلته ولیکئ Berichten Sie im Kurs او بیا یې تاسو په کورس کې ارائه کړئ Personalpronomen im Dativ دا هم د ګرامر برخې درس دی چې ګرامر برخې په درسونو کې موږ تاسو ویلی نو دلته یې بیا نه وایم ښه دلته دی چې Kontakt یعنی تماسونه یا ارتباطونه lesen Sie den Text schnell وایي ولولئ تاسو دغه متن schnell تیز welche Aussage passt zum Text وایي کومې جملې د متن سره سر خوري دغو جملو څخه کومې جملې د متن سره سر خوري لومړی جمله ده په دې کې وایي چې es geht Partnersuche mit dem Computer وایي موږ کولی شو چې د کمپیوټر په واسطه سره پارتنر خپل د ژوند شریک ځان ته وپلټو es geht Diskussionen mit anderen Computerfans وایي کولی شو چې موږ بحث وکړو mit anderen Computerfans د نورو کمپیوټر د نورو مینوالو سره
Es geht um Tipps یعنی دلته چې دی په دې کې معلوماتي نقطې موجودې دي wie man Leute in Kneipe oder Diskos kennenlernt چې څنګه موږ کولی شو چې په kneipe او همدارنګه په ډیسکوګانو کې kennenlernen خلک وپېژنو. ښه دلته اوس په متن کې راغلي دي چې Traumprinz oder Traumprinzessin per Mausklick یعنی د خوب یعنی د خوب شاه یا پادشاه او همدارنګه د خوب ملکه په ماوس کلیک یعنی د یو ماوس کلیک په واسطه سره آنلاین هرڅن gewinnen یعنی په آنلاین ډول سره د زړونو ګټل. Immer mehr Menschen suchen den Partners fürs Leben im Internet وای همیشه خلک پلټي خپل د ژوند پارتنر یا شریکان im Internet per Internet کې. Das Internet ist in Zukunft die Kontaktbörse Nummer 1 وای د انټرنیټ په آینده کې د تماس پلټلو لومړۍ درجه څه وي لومړۍ درجه یو وسیله وي. Sagt Jan Becker von printscout24.de وای دا ویل یان بیکر د دغه ویب سایټ څخه یا دغه ویب سایټ کې ویلي دي. Dort suchen schon 2,4 Millionen Menschen neue Freunde oder einen Lebenspartner. وای دلته تقریبا 2.4 میلیونه خلک څه کوي پلټي Menschen پلټي neue Freunde oder einen Lebenspartner یعنی نوي ملګري او یا هم د ژوند شریکان. Es sind ganz normale Leute یعنی دلته دا خلک چې دا نورمال یا عادي خلک دي. Die wenig Zeit haben وای یعنی es sind ganz normale Leute یعنی دا خلک چې دا ټول نورمال خلک دي یعنی دا هغه خلک دي die wenig Zeit haben چې دوی کم وخت لري für Kneipe د پاب یا kneipe دپاره او ډیسکو او د سپورت د ډیسکو او سپورت یا ورزش دپاره. ښه so Becker بل دی دلته der Flirt-Experte rät یعنی دغه د فلرت متخصصین یا تجربه کاران فلرت په پښتو کې ورته مشخصه کلمه مې نه ده زده خو مفهوم یې دا دی فلرت کوونکي یا د فلرت څوک چې فلرت کوي یا متخصص یا د تجربه کار هغه خلکو ته وایي چې څوک د دې په لټه یا کوشش کوي چې خپل ځان ته یو معشوقه پیدا کړي یا یو څوک خپل ځان ته راجذب کړي چې په خصوص ډول سره ښځینه طبقه خپل ځان ته راجذب کړي. د دې جذب کولو دپاره هر کار چې سرته رسیږي که خبرې او نور بل هر څه سرته رسیږي هغې ته فلرټینګ وایي. فلرټینګ چې دا یو انګلیسي کلمه ده دلته وایي چې د فلرت اکسپرت غټ یعنی دغه د فلرت تجربه کاران مشوره ورکوي چې seien Sie ehrlich یا دوی دا خواهش کوي یا دا داسې مشوره ورکوي نور ته چې seien Sie ehrlich یعنی صادقه اوسئ. beschreiben Sie sich so یعنی تاسو خپل ځان داسې معرفي کړئ یا یو چاته داسې د خپل ځان صفت وکړئ wie Sie sind یعنی څنګه چې تاسو یاست څنګه چې یاست هماغسې چاته خپل تعریف وکړئ یا خپل ځان چاته ورمعرفي کړئ. Und schicken Sie realistische Fotos او ولیږئ ورته realistische د تاسو حقیقي تصویرونه. Man kann seinen Traumpartner nicht nach Alter, Hobbys und Geld im Internet bestellen. وای سړی نشي کولی چې د هغه د خپل فکر چې د هغه د فکر مطابق یعنی تراوم پارتنر یعنی د هغه کوم چې دی په خوب کې لري چې داسې یو پارتنر ولري یا د ژوند شریک ولري وایي دا نشي کېدلی چې دوی هغه پارتنر د هغه د عمر یعنی د عمر د ساتي د کوم څه هابیز چې هغه باید ولري د هغې مطابق او همدارنګه د هغه und Geld im Internet bestellen.
او همدارنګه کومې پیسې چې دوی په خپل خوب کې ورته لیدلي یا یې په فکر یا سوچ کې ورته لري یعنی د هغې مطابق دوی نشي کولای چې یو پارتنر په انټرنیټ کې څنګه کې بیشتري کړي یا فرمایش کړي یا نشي کولای چې هغه رقم پارتنر پیدا کړي. Wichtig in der ersten E-Mail وایي مهم دی لومړی ایمیل Sprechen Sie den Partner an وایي خبرې وکړئ تاسو د خپل پارتنر یا شریک سره beschäftigen Sie شریک دلته د پارتنر د ژوند شریک ښیي beschäftigen Sie sich mit ihm und sprechen Sie über interessante Hobbys oder den Beruf وایي beschäftigten Sie sich mit ihm وایي تاسو د هغې سره خپل ځان مصروفه کړئ und sprechen Sie über interessante Hobbys او خبرې وکړئ ورسره په باره کې د interessante یعنې دلچسپې یا دلخوا Hobbys یعنې سرګرمیانو په باره کې oder den Beruf او همدارنګه د وظیفې په باره کې Themen wie Ex-Männer und Ex-Frauen oder ernste Probleme sind tabu. وایي موضوعګانې د مثال په ډول سره لکه مخکې تیر شوي خاوندان Ex-Männer یعنې د ښځې دپاره مخکې تیر شوي خاوندان او یا هم د نارینه‌وو دپاره مخکې تیرې شوي ښځې چې دوی درلودلې oder ernste Probleme او یا هم ernste یعنې serious یا جدي ته وایي یعنې وایي دغه ډول جدي مشکلات Probleme sind tabu وایي دا د اړیکې خرابېدونکي دي finden sich die Internetflirter auch im wirklichen Leben sympathisch وایي تاسو په انټرنیټ کې چې کوم د فلرټ کوئ وایي دا هم تاسو داسې فکر وکړئ چې دا هم یو wirklich Leben sympathisch چې دا هم د حقیقي ژوند په باره کې باندې یو د همدردۍ فلرټ دی Haben Sie immer noch Zeit für diese Themen so der Experte وایي تاسو همیشه دغه ډول موضوعګانو ته فکر وکړئ نو که چیرې وایي تاسو دې ته فکر وکړئ so der Experte نو تاسو به د څه وایي متخصصین یا تجربه کاران وایي ښه بل دی welche Tipps gibt der Text وایي دغه ټکسټ یا متن موږ تاسو ته کوم معلوماتي نقطې یا کوم معلومات راکوي was soll man tun oder nicht tun وایي یو سړی څه باید وکړي او څه ونه کړي haben Sie eigene Ideen وایي آیا تاسو هم خپلې Ideen نظرونه لرئ بل راځو دلته Partnersuche im Internet وایي د پارتنر یا د ژوند د شریک پلټنه im Internet په انټرنیټ schreiben Sie Ihr Partner-Profil وایي تاسو ولیکئ د خپل پارتنر دپاره د تاسو پروفایل یعنی پروفایل یعنی خپل معلومات ټول ورکئ پکې welche Hobbys haben Sie تاسو کومې سرګرمیانې لرئ machen Sie Sport آیا تاسو سپورټ کوئ که چیرې کوئ یې نو welchen کوم سپورټونه کوئ was essen Sie gern وایي تاسو څه شي خوړل خوښوئ was sind Sie تاسو څه شی یئ یعنې وظیفه مو څه ده notieren Sie 3 Adjektiv وایي تاسو notieren Sie یادداشت کړئ 3 دانې صفتونه ښه مثلا دلته دی Alter عمر مو څومره دی Geschlecht که männlich دی که weiblich دی männlich نارینه ته وایي weiblich ښځینه Augenfarbe یعنې د سترګو رنګ braun blau grün braun یعنې blau خوشنه ته وایي grün زرغون ته وایي braun هم شیتوري بل دی Haarfarbe یعنې د ویښتانو رنګ schwarz تور blond زیړ braun هم شیتوري ډول Kinder ماشومان keine لرئ که یعنې نه لرئ که یې لرئ نو یو لرئ او که دوه لرئ او که یې نه لرئ نو بیا هم دا خانه ښه وروسته راځو د هغې څخه وروسته بیا speed dating ښه speed dating یعنې
په تیزۍ سره د ملګرو پیدا کونه. So kann man schnell Leute kennenlernen. وایي په دې ډول سره کولای شو چې زر Leute خلک وپېژنو. Lesen Sie den Text وایي دا متن ولولئ. Denken Sie sich 7 Fragen aus. وایي تاسو فکر وکړئ په 7 سوالونو باندې. Die Sie beim ersten Kennenlernen stellen möchten. وایي هغه 7 سوالونه چې تاسو غواړئ په لومړۍ پېژندنه کې وکړئ. Speed Dating gibt es in vielen Städten. وایي دغه Speed Dating دا یو نوم دی، همداسې یو سیستم رقم دی چې څوک مثلا کولای شي چې په تیزۍ سره ملګري پیدا کړي، چې په هغې کې خلک یو د بل سره کیني، چې څوک غواړي سره ملګرتوب وکړي نو ځي او مشخص ځای ته دلته کیني او یو د بل نه سوالونه کوي چې دوی سره په ملګرتوب کې جوړېږي او که نه. دلته وایي چې Speed Datings gibt es in vielen Städten. وایي دا په ډېرو ښارونو کې شته. 7 Frauen treffen sie 7 Männer. وایي په دغه پروګرام کې 7 Frauen 7 ښځې ملاقات کوي د 7 نارینه‌و سره. Lernen sich 7 Minuten lang kennen. وایي دوی د 7 دقیقو دپاره یو بل سره پېژني یا یو بل سره پوښتنې کوي. Und wechseln dann zu einem neuen Gesprächspartner. او بیا کوي سره wechseln بدلوي dazu einen neuen Gesprächspartner د یو بل هغه سره Gesprächspartner یعنی خبرې کوونکي نارینه سره یا ښځینه سره یو بل بیا سره بدلوي. In einer Stunde lernst du so 7 neue interessante Menschen kennen. وایي په in einer Stunde وایي په یو ساعت کې تاسو کولی شئ چې 7 مختلف interesante یا هغه خلک چې دلچسپي لري یا علاقه لري وایي تاسو کولی شئ چې په یو ساعت کې 7 دانې مختلف داسې خلک وپېژنئ. Menschen kennen. Und wie geht das? وایي دا څنګه کېدای شي؟ Du meldest dich mit deinem Partnerprofil auf einer Internetseite an. وایي داسې کېدای شي چې ته به خپل ځان ثبت کوې mit deinem Partnerprofil د تا د چې څه رقم پارتنر ته غواړې د هغې د پارتنر مشخصات به هلته ورکوې او په einer Internetseite دا په یو ویب سایټ کې به دغه کار کوي. یعنی چې څه رقم یو پارتنر غواړې د هغې معلومات به هلته ورکوې، د هغې پروفایل به ورکوې. Passen genug Teilnehmer zu deinem Profil. وایي کېدای شي چې په کافي اندازه سره د هغه شرکت کوونکي چې دغه ویب سایټ دی تا د پروفایل سره څنګه کي سر وخوري. Bekommst du per E-Mail eine Einladung. کله چې سر وخوري نو بیا تاسو ترلاسه کوئ یو ایمیل چې یو دعوتي ایمیل چې په هغه کې به دعوت تاسو ته درکړل شوی وي. Zu deinem Speed Dating نو دغه د Speed Dating پروګرام ته. ښه دلته وایي چې machen Sie ein Speed Dating im Kurs. وایي تاسو په کورس کې هم دغسې یو پروګرام جوړ کړئ. نو دا هم اوس موږ تاسو شپږم فصل او د شپږم فصل آخري برخه هغې څخه وروسته بیا اوبونګ یا تمرین دی چې دا هم ستاسو کورنۍ وظیفه ده او تاسو باید خپله یې حل کړئ. نو دا هم اوس موږ تاسو د A2 سطحې د کتاب تایل بند 1 یعنی د کتاب لومړۍ برخه او د لومړۍ برخې آخري درس. نو بیا هم د نور درسونو دپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او د همدې چینل له لارې مو تعقیب کړئ.